अस्सलाम वालेकुम خوږو ملګرو درنو ملګرو ښایسته مینهوالو ماسټر علي حیدر یم ستاسو په وړاندې امید لرم چې خوشحاله به وئ روغ جوړ به وئ تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې نن د پښتو نړیواله ورځ ده نو د دې ښایسته ورځې په مناسبت باندې بورا زماني صاحب یو ډېر ښایسته کلام لیکلی دی او ما وغوښتل چې زه یې د خپلې هارمونیا سره د زمزمې په شکل ستاسو په وړاندې تاسو سره شریک کړم تاسو ته ډالۍ کړم امید لرم چې خوښ مو شي او قبول یې کړئ ډېره مننه ډېر تشکر خوږه مو د پښتو ژبه خوږه مو د پښتو ژبه درنه ده د جرګو ژبه درنه ده د جرګو ژبه قدرت ته رسولي دي پښتون چې وي پښتو ژبه بیا حیرت دی په ارګو کې شي غږیږي په پردو ژبه بیا حیرت دی په ارګو کې شي غږیږي په پردو ژبه غږیږي په پردو ژبه خوږه مو د پښتو ژبه درنه ده د جرګو ژبه وزیر د پښتنو ولی ګړیږي په فارسو ژبه ویستلې له دفتره دا چاو د پښتو ژبه پیښلیک د پښتنو پکې یو بیت کې د ټپو ژبه ټپ باندې کتاب لیکم لرغونې تاریخو ژبه ټپ باندې کتاب لیکم لرغونې تاریخو ژبه خوږه مو د پښتو ژبه درنه ده د جرګو ژبه ساتلې له مودونه ده د میندو پلرو ژبه پښتون چې پې پښتون کړي محکومه د پښتو ژبه په خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه په خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه دوره کچرې واک دشي واکمنه د پښتو ژبه دوره کچرې واک دشي واکمنه د پښتو ژبه خوږه ده د پښتو ژبه درنه ده د جرګو ژبه قدرت ته رسولي دي پښتون چې وي پښتو ژبه بیا حیرت دی په ارګو کې شي غږیږي په پردو ژبه بیا حیرت دی په ارګو کې شي غږیږي په پردو ژبه غږیږي په پردو ژبه
كمود بختو 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 جبل درنداد جلدو 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 جبل